السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی د دې دوه کلمو په باره کې، بون ای بیان. دا دواړه څه معنا لري، څه فرق لري، دا کله چیرته استعمالیږي. په حقیقت کې د دې دواړو کلمو معنا یو شی دی، خو لیکن د استعمال ځایونه یې مختلف دي. که چیرې غواړئ چې په دې موضوع صحیح پوه شئ نو ویډیو تر اخر را سره وګورئ. سره د مثالونو تشریح کوم، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. بون دا یو صفت دی. دا یو صفت دی چې معنا یې ښه دی. معنا یې ښه دی، یعنی ښه. بون ښه، خو دا یو صفت دی. دا زیاتر وخت یو نوم سره راځي. il modifie un nom. دا زیاتر وخت یو نوم سره راځي، همیشه نه، لیکن زیات وخت یو نوم سره استعمالیږي، یعنی یو نوم سره راځي. لیکن نورو ځایونو کې هم استعمالیږي، لیکن زیاتره وخت یو نوم سره استعمالیږي. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Ce sandwich est très bon. Ce sandwich est très bon. Ce sandwich est très bon. دغه ساندویچ ډیر ښه دی. دغه ساندویچ ډیر ښه دی. ساندویچ دا یو نوم دی، نو ډیره خاطره صفت د دې صفت کولو لپاره، یعنی د دې ساندویچ صفت کوي چې والا دا ډیر ښه دی، نو بون استعمالو. یو خو په دغه وخت کې ساندویچ نوم دی، او دویم د ساندویچ صفت کوو، نو دې له خاطره بون استعمالو. J'en ai un très bon élève. J'en ai un très bon élève. J'en ai un très bon élève. J'en چې دی یو ښه شاګرد دی. J'en یو ښه شاګرد دی. په دغه وخت کې J'en یو نوم شو، یو ناون شو، هغې د صفت کولو لپاره چې یو ښه شاګرد دی، نو څه به لیکو؟ بون استعمالو. bon élève یعنی یو ښه شاګرد دی. Ce joueur de tennis est vraiment bon. Ce joueur de tennis est vraiment bon. Ce joueur de tennis est vraiment bon. د ټینیس دغه لوبغاړی په رښتیا ښه دی. یعنی د ټینیس دغه لوبغاړی په رښتیا ښه دی. ټینیس یو قسم لوبه ده، د هغې وایي دا لوبغاړی، یعنی یو کس مشخص کوي، دا وایي په رښتیا ښه دی. ژوور په دغه وخت کې ناون دی، نو دې له خاطره بون استعمالیږي ورسره. J'aime ce garçon, c'est vraiment un bon gars. J'aime ce garçon, c'est vraiment un bon gars. J'aime ce garçon, c'est vraiment un bon gars. زه دغه هلک خوښوم ځکه دا په رښتیا یو ښه هلک دی. Il y a du bon et du mauvais dans chaque situation. Il y a du bon et du mauvais dans chaque situation. Il y a du bon et du mauvais dans chaque situation. په هر یو حالت کې ښه او بد شته، یعنی په هر یو حالت کې ښه او بد شته. Je trouve que ça sent vraiment bon dans cette cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je trouve que ça sent vraiment bon dans cette cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je trouve que ça sent vraiment bon dans cette cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je trouve que ça sent vraiment bon dans cette cuisine. زه داسې احساسوم، یا ماته داسې معلومیږي چې په دې اشپزخانه کې په رښتیا یو ښه بوی دی. په دې اشپزخانه کې په رښتیا یو ښه بوی دی. Qu'est-ce que tu nous prépares? تو موږ لپاره څه تیاروي، یعنی تو موږ لپاره څه تیاروي. زما په نظر، زما په اند، یا زه داسې احساس کوم چې په دې اشپزخانه کې په رښتیا یو ښه بوی دی. تو موږ لپاره څه تیاروي. د بون فیمینین چې دی بون دی. بون ښه مسکولان لپاره استعمالیږي یا نارینو لپاره استعمالیږي. بون ښځو لپاره استعمالیږي، یعنی فیمینین حالت دی. دواړه یو معنا لري، یو مسکولان دی، بون مسکولان دی، بون فیمینین دی، یعنی ښځو لپاره استعمالیږي، یعنی فیمینین لپاره استعمالیږي. بون معنا ښه.
په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Catherine est une bonne actrice. Catherine est une bonne actrice. Catherine est une bonne actrice. Catherine چې دی یو ښه اداکاره ده. په دغه وخت کې کاترین یو فیمینین ده او نو په دغه وخت کې بون استعمالو. بون پوزه بون استعمالو. Elle est bonne en français. Elle pourra t'aider. Elle est bonne en français. Elle pourra t'aider. Elle est bonne en français. Elle pourra t'aider. هغه ښځه په فرانسوي کې ښه ده. هغه به کولی شي تاسو سره کومک وکړي. هغه ښځه په فرانسوي کې ښه ده. هغه به کولی شي تاسو سره کومک وکړي. Je vais prendre une bonne douche devant d'aller me coucher. Je vais prendre une bonne douche avant d'aller me coucher. Je vais prendre une bonne douche avant d'aller me coucher. خوب ځای ته د تللو نه مخکې یا ویده کېدلو نه مخکې زه به یو ښه حمام وکم. په دغه وخت کې حمام یعنی دوش فیمینین دی نو دې له خاطره بون استعمالیږي. اون بون دوش یو ښه حمام. دویم bien. bien معنا ښه. دا هم د ښه معنا ورکوي خو دا یو قید دی. دا یو صفت نه دی. دا یو قید دی. bon یو صفتو. دا یو قید دی. Il modifie un verbe en adjectif ou en adverbe. دا bien چې دی دا زیات وخت همیشه نه بلکې زیات وخت. زیات وخت یو فعل یو صفت یا یو قید سره راځي. دا چې دی یو خپله قید دی. دا چې دی زیاتره یو فعل یا یو صفت یا یو قید سره راځي استعمالیږي. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Zaz chante très bien. Zaz chante très bien. Zaz chante très bien. Zaz ښه سندره وایي. Zaz ښه سندره وایي. په دغه وخت کې شانت یعنی سندره ویل یو فعل دی نو دې له خاطره bien راغی. موږ داسې نشو ویلی Zaz chante très bon. غلط دی ځکه چې دلته یو فعل دی یو نون نه دی. Zaz chante très bien. Zaz ښه سندره وایي ځکه شانتي یو فعل دی نو دې له خاطره bien راځي. Cet étudiant parle bien français. Cet étudiant parle bien français. Cet étudiant parle bien français. دغه شاګرد ښه فرانسوي خبرې کوي. parler یا parle په دغه وخت کې یو فعل دی نو دې له خاطره چې راغی bien. parle bien یعنی ښه خبرې کوي. Salman joue très bien dans ce film. Salman joue très bien dans ce film. Salman joue très bien dans ce film. Salman په دغه فلم کې ښه لوبیږي یا ښه اکټینګ کوي. Salman joue یعنی سلمان لوبیږي. très bien ډیر ښه dans ce film په دغه فلم کې. نو jouer چې دی دا یو فعل دی نو joue معنا لوبیږي نو دې له خاطره bien استعمالیږي. Vous êtes bien aimable monsieur. Vous êtes bien aimable monsieur. Vous êtes bien aimable monsieur. تاسو ډیر مهربان یاست یا تاسو ښه مهربان یاست. Ici bien à la sens de très. Ici bien à la sens de très. په دغه وخت کې چې دغه مثال کې چې دا bien چې د très معنا ورکوي ډیر معنا ورکوي یعنی تاسو ډیر مهربان یاست. C'est un bien joli prénom. C'est un bien joli prénom. C'est un bien joli prénom. دا یو ښه ښکلی نوم دی. دا یو ښه ښکلی نوم دی. J'aime bien les fruits. J'aime bien les fruits. J'aime bien les fruits. یعنی زه فروټ خوښوم. یعنی زه فروټ ښه خوښوم.
j'aime bien les fruits. په دغه وخت کې bien نه مخکې چې دی یو فعل دی aimer فعل دی نو دې له خاطره bien راځي. On se sent toujours bien ici. On se sent toujours bien ici. On se sent toujours bien ici. مونږ همیشه دلته ښه احساس کوو. مونږ همیشه دلته ښه احساس کوو. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? آیا تا ښه خوب وکړو؟ Je prends ma voiture. La tienne ne roule pas bien. Je prends ma voiture. La tienne ne roule pas bien. Je prends ma voiture. La tienne ne roule pas bien. زه خپل موټر اخلم ستا موټر په لاره کې صحیح حرکت نه کوي. یعنې ستا موټر صحیح حرکت نه کوي. ښه حرکت نه کوي. Elle ne dort pas bien depuis son opération. Elle ne dort pas bien depuis son opération. Elle ne dort pas bien depuis son opération. هغه د عملیات راهیسې هغه ښه خوب نه کوي. یعنې په کوم وخت کې چې هغې عملیات کړی هغې نه وروسته هغه ښه خوب نه کوي یا هغه وخت راهیسې هغه ښه خوب نه کوي. Ce n'est pas bien de parler comme ça à tes parents. Ce n'est pas bien de parler comme ça à tes parents. Ce n'est pas bien de parler comme ça à tes parents. او خپل والدینو سره داسې خبرې کول ښه نه دی. یعنې دا ښه نه دی. داسې خبرې کول ښه نه دی خپل والدینو سره. Attention یعنې پاملرنه. دلته دوه خبرې نور دي. Le comparatif de bien c'est mieux. Le comparatif de bien c'est mieux. Le comparatif de bien c'est mieux. یعنې د bien حرف comparatif چې دی mieux دی. یعنې کله چې دا bien په comparatif کې استعمالو یعنې plus bien یعنې موږ نشو استعمالولی. هغې په ځای بیا mieux استعمالو. یا le comparatif de bon c'est mieux. Le comparatif de bon c'est mieux. Le comparatif de bon c'est mieux. یعنی هر کله چې په مقایساتو یا comparatif کې استعمالو بیا plus bon په ځای mieux استعمالو. دویم le contraire de bien c'est mal. Le contraire de bien c'est mal. Le contraire de bien c'est mal. یعنی د bien ضد یا مقابل کې چې دی contraire چې دی mal دی. le contraire وای مقابل کې یعنی د هغې په ضد کې صحیح شو. د bien ضد چې دی mal دی. bien معنا ښه mal معنا بد. le contraire de bon c'est mauvais. Le contraire de bon c'est mauvais. Le contraire de bon c'est mauvais. یعنی د bon contraire یا ضد یا مقابل کلمه چې دی mauvais دی. bon معنا ښه mauvais معنا بد. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری یا نوټیفیکیشن درشي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.